أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. سورة هود آیت نمبر 31. د نوح علیہ السلام قصه واقعا پرون په تفصیل سره بیان شوی و او دا ورپسې تقریبا دورو کو مسلسل د نوح علیہ السلام واقعا نو خاص تفصیل پکې هم نشته او د دې نه مخکې په مختلفو مواقعو باندې دا واقعا موږ بیان کړی دا نو موږ صرف اوس د آیتونو ترجمه کوو نو ان شاء الله چې تاسو به خوشاله وئ ځکه چې سبق په لګومي نه 10 منټه 8 منټه سبق وي او ان شاء الله چې آسان به وي ځکه چې دا واقعیت چې دي دا اکثر آسان دي. نوح علیہ السلام باندې څلور اعتراضات وشو. یو خدای چې لکه ته زموږ په شان انسان دویم دا چې ته ستاسو کوم خلک مرګره دي نو هغه خو کمزوري خلک دي او دریم دا چې ته خو موږ باندې صغوره نه او څلورم دا چې موږ ته دروغجن ته موږ ته دروغجن ښکاري. نوح علیہ السلام وسلاګي جواب ورکړي. بیا به نوح علیہ السلام نه دا مطالبات شوي چې ته موږ ته د غیب خبرې وکړه، ته ستاله کوم مرګري چې دي نو دا خو کمزوري خلک دي، زموږ په معاشره کې غریبانان دي، کمزوري دي، ته دله سرو زرو کورونه ولا جوړ کا او مال ولا ډیر کا نو خلک موږ به پوه شو چې واقعي دا د الله دین حق دی نو موږ هم بیا دې طرف ته راشو. یا نور اعتراضات بشي الله پاک دا ټول جوابونه کوي چې د نوح علیہ السلام په خپل باندې نوح علیہ السلام فرمایي الله پاک د نوح علیہ السلام په خپل باندې دا جوابونه کوي. ولا اقول لكم او زنه ما خو ندی ویلی تاسو ته عندي زما سره خزائن الله چې الله خزانه دي ما تاسو ته کوي ویل چې څوک مسلمان شي او څوک زما مرګره شي او څوک بلې جماعت کې شامل شي لکه زما غلا کاروبار ورکوم زما سره خزانه دي او زما ولکم ما دي کله ویلي تاسو وایي چې را کم خلک چې تاسو سره مرګري نو تور سور کچ مونږ وینو ما خو دې نه دی ویلي. ولا اعلم الغيب او زه نه پويګم پار غيب باندې او دا څه خبره شو چې ته چې زما میخه به کټای راوړي او کټای به راوړي د دې د قران او د حدیث سره څه تعلق دی؟ د اسلام سره څه تعلق دی چې تاسو سره غیب خبرې وکم چې تا فکر کې تاسو سکر شو د سبب سکر کیږي د دې خو د اسلام سره څه کاروم نشته او نه زموږ دعوت او توحید سره څه کار ته چې تاسو سره غیب خبر وکم. زه خو د غیب نه خبر چې تاسو کړه بس کیږي پروند کړه څه شو دی او سبب لري کړه څه کیږي. ولا اقول ازهما او زنه ما اني ملكون چې ز فرشته ما خو دې نه دی ویل ز فرشته ما زه خو انسان ام تاسو رور ام تاسو د خاندان ام تاسو د کلیم. ولا اقول او زنه ما للذین خلقتا تزدری اعینکم چې سپګنه یا غستاسو چې تاسو سپګنه یا په خپل سترګو کې کم خلک چې تاسو د سپخکاری زنه ما لا یؤتیهم الله خیرا چې الله پاک بدله څه خیر ورنه کیږي زنه ما چې دا زما مرګري چې مالدار بم نشي او دله بس الله پاک بل سوارم نه کینا نه کیږي چې الله پاک دله ډیر لوی د په دنیا کې بدی باندې لوی رحم کی نو کوي وته بیلاو شي بل سکارو شي خزانه بیا مومي د سیم باندې دی ویل چې څوک زما مرګره نو به خري کانګال ګرځي نه د سیم نه. الله اعلم یقین الله تخفضرا بما فی انفسهم دا خبرو چې ردی خلکو په لکې دي انی یقرن اذن بدغه وکیل من الظالمین زبد ظالمانو نیما. قالو دی ویا نوح علیہ السلام قد جادلتنا تا جګړه وکړه زمون سره نو بده کې ولې نه وځي دی نوح علیہ السلام یو ورځ دا خبره وکړه ودی ورځ دی چې بس خبره ختمه شو ستا عذاب راوړل نه دې خو کلونه تیر شو عمرونه پکې تیر شو زمانه پکې تیر شوې او خلک پکې سرالو په مخه پکې تبدیلیان رالی او په مخه پکې خامخا نور ډېر کاتب شي ځکه نه 900 کار سلک کارونه نه اخر کې هغه و چې نو علی السلام منګ ډېر جګړې وکړي او موږ ستا خبر نور نه مونږ زموږ سره جګړې ولې کې موږ نه مونږ کنه چې ته سبب موږ مدراولې جوړاواله کنه کا عذاب راولې چې سراولې جوړاواله موږ ستا خبر نه مونږ. یا نو علی السلام قد جادل ترى یقینا تا جګړه وکړه زموږ سره
فاکثر تجدالنا او زموږ سره دې ډېر لوی جګړه وکړه دا ستاره جګړه ډېره زیاته شوه فاتنا پسترا والا بما هغه عذاب تعدنا چې ته زموږ سره وعده کې ان كنت من الصادقين کچرته ته رښتیا خبرې کې او ستا خبر رښتیا جو بس هغه عذاب راولا قال نوح عليه السلام انما ياتيكم به الله یقینا دا عذاب براوري تاسو ته الله پاک ان شاء الله واړي یعنی بیا نوح عليه السلام دا خبره وکړه چې زه سوکم کې بتا زبان عذاب راوړم عذاب په سره او د عذاب دراوستو اختیار خدای الله سره دی وما انتم بمعجزين او نه تاسو دی عذاب لرا لرست کون کی یا نه تاسو دی الله لرا عاجز کون کی دا الله څوک مقابله نشي کولای ک الله پاک غواړي نو تاسو باندې عذاب راوړي ولا ينفعكم او نفنذر کې تاسو ته نصحي نصيحت زما ان اردت كذو غالم ان انصح لكم چې تاسو خیر خوایو کم ان كان الله يريدك الله پاک غواړي ايغويكم چې بلاری کی تاسو یا تاسو ځان په خپل بلاری کوي او تاسو خلک تاسو نه خوښ د نوح عليه السلام په واقع کې به وزیر راشي نوح عليه السلام دې سوي چې زما قومه تاسو خپل خیر خوا نه خوښ کړه کم خلک چې هغه تاسو خیر خوا دي هغه تاسو د نظام بدلول غواړي هغه تاسو د ژوند بدلول غواړي او بدلول شي هغه خلک تاسو نه دي خوښ چې نه دي خوښ نو لکه بده کې اوس موږ څه کولای شو دا الله پاک نوح عليه السلام دلته دا وایي چې زه تاسو ډېر خیر خوا ما زه تاسو ته ډېر خوري خبرې کوم خو چې اوس تاسو ځان غر کول غواړي او الله پاک یو غر کوي نو زه نشم بچ کولای وربکم دا الله پاک تاسو رب دی و الیه ترجعون او دی الله پاک طرف ته واپس کېدل تاسو ام یقولون آیا ویدوی افتراو چې دا جدت جمله معترضه وي یعنی کله چې معلومی کې دي چې کلم الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکه خلکو ته د آیتونه الوستری د مکه خلکو په ویلي چې او کنه موږ ستا خبره نه مونږ کنه ته په ښکارم ته سني شوې له هو موږ باندې یو قصه زر زر په موږ باندې ورچسپان کې چاره د ستاسو مخکیم دا کار شی او بیا الله پاک تبا کړو نو الله پاک اوس داګه جوابونه کوي ام یقولون آیا ویدوی افتراه چې دا خبره دی پیغمبر د ځان جوړ کړی دی قلت وتو آیا ان افتریته کدا ما د ځان جوړ کړی فعلی اجرامی نو په ما باندې د جرم زما وانا بریء او یقینا ز بیزار ما مما هغه نه تجرمون چې تاسو کم جرم کوئ نو کټیک ته کمال غلط کار کړی نو ما به جرم کړی تاسو جرم تاسو نه زما جرم زما دی بس ته به وکړي ولا اقول وزنم امتاسو تا اندي خزائن الله چې زما سره د الله خزاني دي ولا اعلم الغيب او زدا نه يم چې په هر غیب باندې پويګم ولا اقول وزنم اني ملك چې ز فرشته ما ولا اقول وزنم للذين اخلقوا تا د بار د خلقو کې تزدري اعينكم چې سپک دي تاسو بسترګو کې لا يؤتيهم الله خيرا چې الله پاک بدل ير ګستمال ورنکي الله اعلم الله پاک ته خپته ده بما ده هغه څه په انفسهم چې د پرلونو کې دي ان یقینا اذا من الظالمين ذو بده وخت کې ظالمانو نه ما قالوا دی ویا نوح علیہ السلام قد جادلتنا یقینا تا زمون سره ډیره غټه جګړه وکړه فاکثر تجدالنا پس ډیره شو جګړه ستا تینا نه پسترا والا بما هغه عذاب تعدنا چې ته زمون سره وعده تا کړی دا ان كنت من الصادقين کترشتونه قال نوح عليه السلام انما ياتيكم به الله يقينا راولي بتاسو عذاب الله پاک ان شاءك الله غړي وما انتم او نه تاسو بمعجزين الله پاک لر عاجز کون کی ولا ينفعكم او نه بنذر رسي تاسو تنصحي نصيحت زما ان اردت كذا غالما ان انصح لكم چې تاسو تنصيحت کوم تاسو خیر خوایو کوم ان کان الله کچتواړي الله پاک یوري کچتا الله پاک یوري دوړي ايغويكم چې بلاري کی تاسو هو ربکم هغه تاسو رب دې و الیه ترجعون او دی الله پاک طرف تاسو واپس کیدلی ام یقولون آیا ویدوی افتراو چې دا قران دی پیغمبر د ځان ور کړل قلت وتو ان افتریته کدا قران ما ځان ور کړی فعلی اجرامی نفما باندې د جرم زما وانا بریء او ز بیزار ما مما ده هغه سنه تجرمون چې تاسو کم جرمونه کوي صدق الله العظیم